ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی ثلاثه لا ترد دعوتهم درې تنه داسې دي درې تنه چې الله تبارک وتعالى د هغې دعا نه رد کوي کو دعا غواړي او که خیره کوي د دې دریو تنو اواز الله تبارک وتعالى نه رد کوي یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الصائم حتی یفطر د روجهدار دعا الله تبارک وتعالى نه رد کوي په وخت د روژه ماتي کې په وخت د روژه ماتي کې چې کله انسان روژه ماتوي که نه په دې ټایم کې چې دی کومه دعا غواړي الله تبارک وتعالى د دعا نه رد کوي نه رد کوي بلکې حدیث مبارک کې راځي دی چې په دې ټایم کې کومه دعا غواړي کومه دعا غواړي الله تبارک وتعالى د وو اسمانونو فرشتو ته ووایي او د عرش فرشتو ته ووایي ای د عرش فرشتو زما تسبیح پرېږدوئ روژهدار چې د روژه ماتې په ټایم کې کومه دعا غواړي تاسو پې امین وایئ تاسو پې څه وایئ امین وایئ امین او ولې داسې وایي الله تبارک وتعالى ځکه چې کله دا روژهدار د روژه ماتې په ټایم کې د دسترخوان ته کښېني که نه او د باندې دا سخته تنده لګېدلي او دا یخې اوبه ورته مخې ته پرتې وي دی سخ وږی شوی وي خوراک ورته پروت وي او دی خوراک نه کوي الله تبارک وتعالى د فرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علم نه ای فرشتو زما دا بنده خو ډېر وږی نه دی الله ولې نه دی وږی ای فرشتو زما دا بنده خو ډېر تږی نه دی الله ډېر تږی دی اوبه خو ته پرتې دي دی ولې نه څکي خوراک خو ته پروت دی ولې نه خوري الله ستا د یاري نه الله ستا د یاري نه الله تا منع کړی دی ټګی دی د تندې نه پې څه چل کېږي خو الله اوبو ته نه لاس کوي دی د اذان په انتظار دی دی د نور پرېوتو په انتظار دی الله وایي ښه زما د یاري نه دی دا دومره تکلیف برداشت کوي فرشتې ورته وایي او الله ستا د یاري دا تکلیف برداشت کوي الله فرمایي ای فرشتو ای فرشتو ټول فارغ کوي ځان ټول ځان فارغ کوي دی چې اوس زما نه کومه دعا غواړي زه به یې قبلومه زما دې په خپل عزت باندې قسم وي زما دې په خپل جلال باندې قسم وي دی چې زما نه څه غواړي په دې ټایم کې زه به یې قبلومه او تاسو به په امین وایئ ای د عرش فرشتو تاسو هم زما تسبیح پرېږدئ دی چې څه دعا غواړي په هغې باندې څه وایئ امین وایئ الله د روژه ماتي په ټایم کې دعا ته متوجه شه دا پکوړي دي دا اچار دی دا یو شی دی دا بل شی دی دا چلونه پرېږدوه دا پرېږدوه الله ته متوجه شه په دې ټایم کې دویم کس الله تبارک وتعالى چې د هغه دعا نه رد کوي والامام العادل انصافدار بادشاه انصافدار بادشاه په مخ د ځمکه باندې الله ته د ټولو نه محبوب انسان چې دی که نه هغه انصافدار بادشاه دی انصافدار بادشاه لوی نه لوی عالم لوی نه لوی بزرگ د الله په دربار کې دومره نږدې نه دی څومره چې یو بادشاه انصاف کوي الله ته چې دی څومره نږدې وي نو انصافدار بادشاه چې دعا غواړي او کو خیره کوي الله یې نه رد کوي او دریم کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق العمام خیری د مظلوم خیری د چا د مظلوم خیری د مظلوم ای د رمضان المبارک میاشت تاسو ته وما کو څوک در سره نوکر وي د الله د پاره په سپکاوی راولي حدیث مبارک کې راځي وی چا چې په رمضان مبارک کې د خپل نوکر نه سپکاوی راوسته که نه الله فرمایي په ورځ د قیامت په زه په ده باندې سپکاوی راولم زه به سپکاوی راولم خیری د مظلوم یاد وساتئ چې کله د مظلوم د خولې نه ووتو که نه د الله او د الله د عرش په مابین کې د ده پرده نه وي چې کله مظلوم کوي که نه د ده د ډایرکټ د الله د عرش سره ډغره خوري ډایرکټ الله قبلوي الله تبارک وتعالى فرمایي ای مظلومه زما دې په خپل عزت باندې قسمي زما دې په خپل جلال باندې قسمي زه به ستا امداد کوم ولو بعد حین اگر چې څه موده پکې تېره شي په تا چې چا ظلم کړی دی که نه دی به زه ذلیله کوم اگر چې څه موده بعد وي الله نو یو خبره درته بله کومه د دې رمضان مبارک د مناسبت سره بیا هغې ته راځمه چې په کور کې ته په دې ښځه باندې دا بد ارادې ورته وایي که نه او دا ظلم پې کوي که نه هغه ستا د زور ده ښځه د خاوند د زور ده نه پلار کور ته هم نشي تللی وایي چې خفه لاړه شم په دې روژه کې نو مور او پلار په زړه مې به څه تېرېږي هلته به هغوی څومره خفه شي دا لویه مظلومه ده نو که د دې د زړه نه درته ووته که نه نو ګورې دا یاد وساته بیا ستا په هلاکت کې هم څه شک نشته دی دا مظلوم دی بیا
نو یو دا چې د روژه ماتي په ټایم کې څه کوئ دعاګانې غواړئ الله تبارک وتعالی قبلې او زنانه ورته په آخر کې عامه چې د روژه ماتي په ټایم کې خیرې مه کوئ اکثر دا ماشومان ډېر تنګول کې د روژه ماتي په ټایم کې که نه دوی روژه ماتي کې د ماشومان اکثر راشي هغه وتښتئ نو دوی ورته په دې ټایم کې څه وکړي خیرې وکړي یاد وساته ګوره خیرې ونه کې دا ټایم د قبلېدو دی بیا به ډېره ستومانئ کو خیره دې وکړه دا ټایم د قبلېدو دی ډایرکټ به دې پچې ته قبوله شوي بیا به لاس مروړي خو وخت په ترېږي نو چې په دې خبرو باندې څه وکړو عمل وکړو الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین